افغانستان کې ښځینه سینګارتون وتړل شو. په افغانستان کې په زرګونو سینګارتونونو د سې شنبې په ورځ جولای 25مه زمري 3مه د طالبانو په حکم وتړل شول او له کبله یې زرګونه مېرمنې چې زیاتره د خپلې کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې دی روزګار له لاسه ورکړی دی. سینګارتون په دغه بېوزلي هېواد کې د ډېرې کورنۍ لپاره د عاید منابع او د ښځو لپاره د ټولنیز بوختیا سرچینه ګڼل کېده. د افغانستان د ښځو د سوداګري او صنایع خونې د معلوماتو په اساس پر سینګارتونونو بندیز په دغه هېواد کې شاوخوا 12,000 سینګارتونونه نږدې 60,000 ښځې بې روزګاره کړي دي. د 2002 اګست کې له بیا واکمنۍ راهیسې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو تعلیم او کار محدود کړی او پارکونه، تفریح ځایونه او جیمونو ته د ښځو پر تګ باندې بندیز لګولی دی. په یو وروستي فرمان کې طالبانو تېرې میاشت د هېواد په کچه د زرګونو ښځینه سینګارتونونو د تړلو امر وکړ. په کابل کې سینګارتون ته تلونکي بهاره ویل، موږ دلته د دې لپاره راتلو چې د خپل راتلونکي په اړه خبرې وکړو. اوس دا حق هم له موږ څخه واخیستل شو. ښځو ته د تفریح ځایونو ته د تللو اجازه نه ورکول کېږي. نو موږ څه وکړو؟ د تفریح او یو له بل لیدلو لپاره چیرته لاړ شو؟ تېره اونۍ طالبانو په کابل کې هوایي ډزې وکړې او هغه لاریون کوونکې ښځې تید او پرک کړې چې د سینګارتون د بندولو د فرمان خلاف یې مظاهره کړې وه. د سې شنبې په ورځ په کابل کې ډېر سالونونه وتړل شول، په داسې حال کې چې یو شمېر یې د ورځې تر پایه د ټاکلې مودې تر پورې کېدلو پورې پرانیستي پاتې وو. طالبان وایي د سینګارتون ځینې فعالیتونه د شریعت سره په ټکر کې دي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د جون په میاشت کې د سینګارتون د جبري بندېدلو لپاره مهلت اعلان کړ. وزارت ادعا کړې چې د ښځو ځینې سینګارونه غیر شرعي دي او په سینګار پیسې لګول پر بېوزلي کورنۍ فشار زیاتوي. د وزارت په خپور شوي فرمان کې زیاته شوې چې زیات میک اپ د لمانځه لپاره ښځې په لازمه بڼه له اودس څخه منع کوي او د بڼو مصنوعي کېښودل او د ویښتانو قیچي کول هم منع دي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.